چې امام مهدي رحمت الله علیه با یو داسې دور کې تشریف راوړي چې پوره دنیا به د ظلم نه ډکوي، بالخصوص اسلامی ملکونو کې به مسلمانانو سره ډېر ظلمونه کېږي، ګرانی وي، بدامني وي، بېغیرتي او فحاشي او ریاني، سود او زنا او سینما به په عروجي، د نیکانو خلکو سره به ظلم کېږي، جماعتونه، مدارس، دینی خلک آئی ته ډېر تکلیف وي، او پوره دنیا کې به یهودیان د ځمکې د فلسطین د پاسه را یوځای کېږي. نن تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې په دوه ځای کې یهودیان دي. اول د ټولو نه زیات د فلسطین په ځمکه باندې او د شام په ځمکه باندې یهودیان ډېر دي، او د هغې نه بعد ایران کې ډېر دي. او دا روایات او آثارو نه معلومیږي چې د دې نه بعد به د عربو هلاکت شروع کیږي، یهودیان به د فلسطین په ځمکه را یوځای کیږي او دوی سره به بیا دا فتنې ځمکه باندې پیدا کیږي، د عربو هلاکت به شروع شي، تر دې پورې چې دا د حرم مکی د قبضې کوشش په خلک کوي چې بیت الله شریف قبضه کی والعیاذ بالله. د عربو د عجمو مسلمانان څومره چې دي د دوی به د عیسیانو سره اتحاد راځي، حتی چې ځینې کتابونو کې ما کتلي چې پای کې د عراق او د ایران جنگ، د کویت او د عراق جنگ، په عراق باندې اقتصادي پابندۍ او د شام د جنگونو تذکره واضح طور راځي، او دام پکې راځي چې بلاد الحرمین کې به سیاسي کشمکش پیدا کیږي. تاسو ګورئ او د بلاد الحرمین نه ګرد ممالکو کې بم دار سکشي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر دور کې د امام مهدی رحمت الله علیه علامات ښودلي دي. هغه علامات ځینې علامات داسې چې زمانی دي، ځینې داسې چې سیاسي دي، او ځینې داسې دي چې شرعي دي، او ځینې داسې دي چې شخصي دي. په دې وجه د آثار او روایاتو نه د امام مهدي د شخصیت باره کې راځي چې د تعلق به د اهل یمن سره وي، د آبا او اجداد به د یمن نه حرمینو ته هجرت کوي، مشران به اصلا د یمن وي، خود د پیدایش به په مکه معظمه کې کیږي، او د 13 کالو په عمر کې به د خپل خاندان سره د دې مبارک ځمکې د حرمین او حجاز مقدس نه بیا جلاوطن کړی شي یمن طرف ته، او بلاد الحرمین کې به داسې خلک وي چې په اهل یمن باندې به ظلم کوي. تاسو ګورئ عام طور دا خبره مشهوره ده چې بعض خلک وایي چې د امام مهدي رحمت الله علیه د ظهور نشانی دا ده چې په کوم کال باندې امام مهدي پیدا کیږي رحمه الله، په دغه کال باندې به منا کې خونریزي کیږي، او په دغه کال باندې به د خلیفہ په مرګ باندې اختلاف وي، او په دغه کال به یو سړی د مدینه منورې نه لاړ شي، او په دغه کال 10 محرم باندې به د امام مهدي رحمت الله علیه په بیعت باندې د ټولې دنیا نه و عالمان متفق شي، او خلک به د په بیعت باندې مجبوره کوي. نو دا ټول خبرې په یو کال کې ضروری نه دي، بلکې په دې کې به خامخا اندازتن کلونه لګي، 20 یا 30 کاله. د امام مهدي رحمت الله علیه د ښکاره کېدل یو نشانه دم بیانېږي چې د دې نه مخکې به قسطنطینیه د مسلمانانو د لاس نه لاړه شي. قسطنطینیه استنبول پخوانی نوم قسطنطینیه دی. امام مهدي رحمت الله علیه به تشریف راوړي او قسطنطینیه به فتح کی. نن سبا قسطنطینیه د ترکو په قبضه کې ده. نو دغه ته چې وګورئ نو فی الحال امام مهدي رحمت الله علیه لا نشته دی، او دغه زیر بحث راوستل دا درست نه دي. د امام مهدي رحمت الله علیه د ظهور نه بعد به د عرب ملکونو طرفه مدینه منوره باندې حمله کیږي، او د مدینه منورې نه مکی طرف ته د راتلو په دوران کې یو کلو میدان په حدیث کې بیدا فیضا کانو ببیدا من الارض، محدثین وی ابیار علی. نن سبا چې تاسو خیال کړئ مدینه منورې نه چې مکه معظمه ته راځي کوم ځای کې چې احرام تړي
ایدا ابیا ریالی وای څوک ته بی ریالی وای هغه ځای ته دغه ځای ته چې راورسېږي نو دا مخالف لښکر به الله په ځمکه کې دننه باسي د امام مهدي د ظهور نه بعد به هغه عرب ملکونه چې د امام مهدي خلاف کاروای کې حصه اخیستي د هغې خلاف جنگ د پاره به امام مهدي رحمت الله علیه د خپلو ملګرو نه بیعت علی الجهاد علی په حدیث مبارکو کې دغه جهاد ته معرکه بنو کلب ویلې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ناکام او نامراد دی هغه سړی چرته چې د بنو کلب په غنیمت کې سمیلو نشو یعنی د جهاد کې سوان غستله اوس علما په دې بحث کوي چې عصر حاضر کې بنو کلب نه مراد څوک دي تفصیل به راځي انشاءالله د قیامت نورم ډېر لوی نشانات دي تفصیلات دي خو زمونږ به انشاءالله مسلسل دا خبرې امام مهدي رحمت الله علیه باره کې وي په دې باندې اکتفا کوم بالله عز وجل التوفیق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین